د فلم په شروع کې موږ یو هلک ګورو چې هغه په یو کمره کې بند وي او له هغه کمرې شپږ دروازې وي. دغه کمرې سره خوا کې هم دغه شانتې نورې ډېرې زیاتې کمرې وي او دغه هلک د دغه کوټې نه راوځي او په دغه امید سره وي چې هلته کې به لاره وي. خو اچانکه د دغه دروازو نه څه عجیبه غوندې کې پیلرې راوځي او د دغه سړي په سینه کې ورننوځي او د نه آر پار وځي او موږ ته پته ولګي چې دغه کس ودلته کې مړ شوی دی او دې نه ظاهرېږي چې دغه ځای ډېر زیات خطرناک دی. بل سین کې موږ په دغه کمرو کې یو کمره کې درې کسان ګورو چې هغې ته هېڅ هم نه وي معلوم چې موږ څنګه دغه کمرې ته راغلي یو او دغه کسانو سره خپل سامان هم نه وي. خو دې نه پهله چې دغه کسان نور څه سوچ وکړي اچانکه بر نه یو کس په دې باندې خپل بوټ رالړکي او داسې فکر کوي چې دغه کمره اوس محفوظه ده او راشي نو مې دغه کس دلته کې راټوپ کړي او سره په دغه کمرې نه یو بله جنۍ هم راوځي. کله چې روشي غواړي چې دغه کمرې نه بهر ته وځي او بره دروازه کلو کې نو هغه سړي لاش لاندې راپرېوځي کوم چې وختي دلته کې مړ شو. دغه کسان چې دا کس وګوري نو ډېر زیات ویرېږي او هلته کې یو کس منډه کي او په یو دروازه باندې بهر ته وځي. خو دغه هیروشي ورته ووایي چې داسې یو کمرې ته بلکل هم مزه او دا بیا هلته کې خپل بوټ په یو کمرې کې ولاړه کي او اچانکه یو تیز اور راشي او دغه بوټ وسوځي او دې نه پته ولګي چې په دغه کمرو کې ډېر زیاته خطره هم موجود ده او په دغه کمرو کې سنسر هم لګېدلي وي چې څوک دلته کې ځي نو هلته کې ټریپس وي او راځي او دغه کسان مړه کوي. دغه شان دوی خپل بوټان وکاږي او په یو کمره کې وروړي او بیا هغه کمرو ته راځي. خو دلته کې په یو کمره کې دته یو بوډا سړی راښکاره کړي چې ناست وي. دغه سړی ډېر زیات مالداره وي او کله چې دا سړی دا کسان وګوري نو هغې ډېر زیات خوشحاله شي او داسې فکر کوي چې دغه کسان راغلي دي او ما به بچ کړي. خو کله چې دې ته پته ولګي چې دا هم زما په شان دي په دغه کمرو کې ګیر دي نو دا ډېر زیات خفه شي او دا ټول کسان غواړي چې دغه کمرو په ذریعه باندې بهر ته لاړ شي. خو دلته کې اچانکه په یو کمره کې دوی هلته کې 3 نمبرې وګوري چې هلته کې لیکلي شوي وي. خو دغه کسانو ته پته ونه لګي چې آخر د دې څه مطلب دی. دوی په یو کمره کې بوټ ولړی کې ته پته ولګي چې دلته کې څه ټریپ نشته او کومه دروازې باندې چې دوی راغلي وي هغه اتوماتیک په خپله بنده شي او اچانکه په دغه کمرې کې لیډرونه مړه شي او د بره نه د پکو په شکل کې تیره بلیډونه لاندې راښکته کېږي. خو دې نه پهله چې هغه پکې لاندې راکوشي او دغه ټول کسان مړه شي. هیروشیما ډېره چالاکي کوي او لاندې یو دروازه کولاوه کړي او هلته کې یو کمره وي او دغه ټول کسان هلته کې راکوشي او دغه ټول کسان شکر وکاږي چې موږ بچو. خو فلحال د دې دغه گیم اوس فلاپ شو کوم ځای کې چې به دوی بوټان لاندې لړل اوس به دوی څه نوی را پیدا کوي چې دا ټول کسان خپل ځان بچي. دلته کې یو کس وي چې ور وي هغه دغه نمبر یې خپلو کې کالکولیټ کوي او هغې نه څه مخصوص نمبر یې وکاږي. دلته کې ډېرې زیاتې کوټې دي چې په هغې باندې څه مخصوص نمبر لیکلی شوي دي. خو یوه کمره داسې ده چې په هغې باندې نمبر نه دی لیکلی شوی او کیدای شي چې په دغه کمرې کې څه ټریپ نه وي. بیا دغه تیوري خپله ثابت کولو لپاره دا سړی هغه کمرې ته لاندې ورټوپ کړي او دغه شان د دې دغه تیوري کامیابه شي او په دغه کمرې کې ټریپ نه وي. دا بیا هغه خپله تیوري استعمالوي او یو کمرې نه پس ته بلې کمرې ته ځي او دغه شانتې دا ډېرې زیاتو کمرو ته ورټوپ کړي. خو دلته کې دوی ته څه لاره نه ښکارېږي. په اخره کې دوی داسې یو کمرې ته راځي چې له هغه کمرې په شا باندې څه نمبر نه وي لیکلی شوی او داسې معلومیږي چې په دغه کمرو کې ټریپس نه وي. بیا دوی غواړي چې واپس هغه شاته کمرو ته لاړ شي. خو دغه کمره دې پسې لاک شوی وي او دغه ټول کسان بیا غواړي چې چارو ته وایي چې کښېنه او یو ځل بیا خپله تیوري ثابت کړه. دغه ټول کسان دلته کې کینی او یو کمره چیک کوي. خو په اخر کې دوی ته داسې یو کمره را معلومه شي کوم ځای کې چې ساوند سینسر یې لیدلی او داسې یو کوټه ده چې په دغه کوټې کې به دوی یو بل سره خبرې نه کوي او په دغه کوټې به تیر شي او بلې کوټې ته به لاړ شي. خو کله چې یو هلک په غلطۍ سره په دغه کوټې نه بهر ته وځي او له هغې بوټ ځان سره نیولی وي نو هغه بوټ لاندې راپرېوځي او د دغه بوټ په شور باندې هلته کې په دغه کمرې کې چې کوم لیزرز بلیډونه وي هغه راشي او دغه کس تخ په زخم او څنګه چې یو ځل بیا دغه کسان خپله تیوري استعمالوي او یو بلې کوټې ته ورټوپ کوي. دغه ټول کسان یو کمرې ته ورخیږي او بیا دلته غواړي چې دلته کې کښېني او لږ حرام وکړي. دغه بوډا سړی دلته کیسه کوي چې شاید دا زما د ګناهونو سزا ده چې کله به موږ د دغه کمرو نه بهر ته ونځو. ما ډېر زیاته خلکو ته دوکه کړې ده او ظلمونه کړي دي. دا زما سزا ده. د دې خبرو کولو نه پس اچانک لاندې یو جګړه راشي او د دې دواړو په منځ کې جوړه شي او دا دواړه جدا جدا شي او دغه شانتې دا کسان خپلو کې جدا جدا شي او بیا دې نه پس به دا اوس یوازې کوشش کوي او مخکې به ځي. دلته کې دا بوډا سړی او دا هلک دا تعلیم یافته نه وي او دا مخکې سبق نشي ویلی او نه مخکې تللی شي. بل خواته چیارو جنۍ او هغه ورکوټی هلک خپل کلکولیشن کوي او مخکې حرکت شروع کوي. دلته کې اچانک یو سکرین چالو شي او په هغې کې چیارو
چیارو ته خپل ژوندۍ خی کوم ځای چې دی او ورور وي او په هغې باندې خلکو ډېر زیات ظلم کړی وي او د دې ورور غواړي چې دا خپله خودکشي وکړي او دا بې هلته نه ورټوپ کړي خو چیارو خپل ورور بچ کړی نه و او هغې نه پس دا خپل سر ونیسي او دلته کې کیني او په تیزه تیزه جاړي بل خوا د بل چیار هم ورکوټی هلک و او دا هم په صدمې کې و ول چې دنیا کې دي څه هم ډېر ظلمونه شوي وي بل خوا ته موږ هغه بوډا سړی او شین جین ګورو چې هغه په کوټه کې خپل بوټان لړه کوي او مخکې حرکت شروع کوي دغه بوډا سړی دې هلک ته ووایي چې ځوانان خو ډېر زیات تکړه وي او جذباتي وي او ته ولې دومره ډارپوک او یېرېدونکی سړی وي په دغه خبره باندې دا هلک ته ډېر زیاته غوسه ورشي په غوسه کې راشي دغه سړي نه سر ونیسي او لاندې په دروازه کې ګیر کړي او هغه دروازه په بار بار په زوره زوره راولي او دغه سړي سر زخمي کړي او دا دلته کې مړ کړي سین شفټ کېږي او موږ بیا دغه درې کسان ګورو کوم ځای کې چې دا ورکوټی هلک دې شیارو ته وایي چې ډېر زیات بوزدله او ډرپوک انسان وي نه خو تا خپل ورور بچ کړو نه تا هغې سره څه مدد وکړو چیارو ډېر زیات خفه شوي وي او هغه غواړي چې هغه هم خودکشي وکړي او بې لاندې دروازه کولاوي چې په دغه ټریپ روم کې ځان ورلړه کړي او خپله خودکشي وکړي او ځان ختم کړي خو کله چې دغه هلک لاندې کمرې ته ټوپ وهي د هلک راشي او دا خپل ملګری دلته کې بچ کړي دوی مخکې تېرېږي او حرکت کوي خو کله چې دغه جنۍ هلته کې یوه کمره کولاو کړي دوی ته د بهر لاره هم راښکاره شي بهر ته ډېر زیاته تیاره وي او دا هلته کې یوه کمره هم ګورو چې د لفټ په شان دې لاندې را روانه وي او داسې فکر کوي چې دغه کمره به دوی لاندې بیسمنټ ته بوځي دا یو ځل بیا خپله تیوري باندې کار شروع کوي او غواړي چې دوی لاندې بیسمنټ ته لاړ شي کلکولیشن په دوران کې دوی هلته کې کمرې ته ورځي او دوی بیا اچانک هلته کې خپل بل ملګری هم وګوري چې راشي او دې سره میلاو شي دوی هغه بوډا سړی مړ کړی وي او کله چې دوی نه دا تپوس وکړي چې هغه بوډا سړی څه شو نو هغه ورته وایي چې یو ټریپ روم ته هغه کوزېدو او هغه په دغه دوران کې مړ شو خیر دوی بیا خپل حرکت مخکې شروع کړي او دوی هلته کې یو کمرې ته راشي کوم ځای کې ټریپ وي او دلته کې الریډي دوی ته تیار وي پته نشته چې دغه سړي په دماغو کې څه ګرځېږي او هغې دا ټول کسان دلته راوستي وي چې دا ټول کسان دلته کې ختم کړي او دا ورته کې څه هم وکړي دغه ټول کسان دې نه ویرېږي او منډه کوي او یو کمرې ته دې ځي خو په دغه دوران کې یو کس چې کله برخیږي نو دا راشي او دا راوینیسي دغه هلک دې نه تپوس وکړي چې د اخر ولې ما مړ کړې نو دا کس ورته کیسه وکړي چې زه خپله بدله اخلم چې په دنیا کې ماته چا ظلمونه کړي وو او له هغې بدله هغه ورته کیسه کوي چې ما به په یو لوکل دوکان کې کار کولو کوم ځای کې چې به ډېر زیات انسانان راتلو زما به یې بېعزتي کوله او د هغه ټایم نه اوس پورې زما له خلکو لپاره نفرت دی همدغه وجه ده چې اوس دې نه پس زه نه غواړم چې زه هم ژوند وکړم او نه غواړم چې نور خلکو هم ژوند وکړي دغه هلک راځي او د بل هلک په مرۍ باندې کښېني او دا مړ کوي خو په دغه دوران کې دا هلک خپل هغه مړ ورور ګوري چې کله هغه جمپ وخي او دغه هلک ګوري چې هغه راپاسي او دې سړي سره مقابله کوي چې دې نه پهله چې دا سړی دا مړ کړي خو اچانکه د یو بلې کمرې نه څه تیرونه او غشي راځي او دغه هلک بره په هوا کې اوچتوي او دا هلک دلته کې ختم کړي بل خوا ته د دې ملګري دلته کې ناست وي او د هغه ټوله کیسه ګوري خو دغه غشي راځي او په دغه ملګرو باندې هم لګېږي خو دې نه پهله دا کسان په یو بلې کمرې باندې وځي او یو هلک په دغه کمرې کې راګیر شي او آخرکار دغه جنۍ او چیارو او هغه د چت باندې بره ورختو کوم ځای ته چې دوی تلو او دغه شانتې ډېر زیات ملګري څه پاتې شو او څه په دغه کمرو کې مړه هم شو دغه جنۍ دې ماشوم ته حوصله ورکوي او ورته وایي چې مه ژاړه او مخامخ وګوره هغه د بهر لاره موږ وکته او د دې خبرې دا مطلب و چې دغه دواړه کسان اوس د دغه دنیا نه بهر ته راووتو او دغه شانتې دا ماشوم د دغه کوټو نه بهر ته راوځي او د خپلې ملګري ته ګوري او هغه جنۍ ورته وایي چې لاړ شه او بهر ته دنیا ته ځان وکاږه دا جنۍ ورته وایي چې زه غواړم چې واپس لاړ شم او د ملګرو مدد وکړم او هلته کې یو ملګری د دې اوس هم ژوندی وي او هغه هلته کې په یو کمره کې پروت وي هغې اوسه پورې امید نه وي بېللې او په دغه امید سره وي چې یو نه یو ورځ به زه د دغه کمرو نه بهر ته وځم په کانۍ کې خو مزه دلته دا شي چې موږ ته پته ولګي چې په دغه کمرو کې څومره خلکه ګیر وو دغه جنۍ وه چې دغه کمرې جوړې کړې وي او دغه کسان راوړي او په دغه کمرو کې دا مختلف ځایونو کې مړه کوي او موږ د دې په سترګو کې ګورو چې څومره خلکه دلته کې بچي وي وو هغه د دې په سترګو کې ښکارېږي او راځي او دا یو بل ګروپ سره ملاویږي کوم چې اوس په دغه کمرو کې ګیر دي او دغه شانتې څنګه چې د نورو خلکو په دغه ځایونو کې ګیر شوي وو او دغه سره زموږ فلم دلته کې ختم شي